ښه راغلاست ګرانو دوستانو. په دې ویډیو کې به زده کړو چې څنګه کولی شو د کاپیټل ریپورټ څخه استفاده وکړو. راځو ایگزاکټ سیستم خلاصو. ډاشبورډ ته راځو او پر بینیفټس باندې کلیک کوو. په بینیفټس کې تاسو کولی شئ د خپلو معاملو څخه خپل د مفاد راپور وګورئ. اوس غواړم چې د تېرې هفتې د معاملو څخه د مفاد راپور وګورم. په ټوډے باندې کلیک کوم، لاست 7 ډیز انتخابوم، اپلای باندې کلیک کوم او زه کولی شم چې د تېرې هفتې د معاملو څخه د مفاد راپور وګورم. او که چیرې غواړم چې د تېرې میاشتې د معاملو د راپور وګورم، راځم پر لاست 7 ډیز باندې کلیک کوم، لاست 30 ډیز انتخابوم او پر اپلای باندې کلیک کوم او زه کولی شم چې د تېرې میاشتې د معاملو څخه د مفاد راپور وګورم. او په دې شکل سره کولی شو چې د خپلو معاملو د مفاد راپور وګورو. اوس له دې صفحې څخه بیرون وځو او که چیرې وغواړم عمومي سرمایه مې وګورم، راځم اکاونټس ته پر کاپیټل ریپورټ باندې کلیک کوم او په دې ځای کې زه کولی شم خپله عمومي سرمایه وګورم. د مثال په توګه پر افغانۍ باندې کلیک کوم او په دې صفحه کې مثبتې پیسې هغه پیسې دي چې صراف سره مشتریانو ایښې وي او منفي پیسې د صراف خپلې پیسې دي، یعنې صراف یې په خپله خزانه کې لري یا یې بل چاته ورکړي دي. تاسې کولی شئ وګورئ چې صراف په خپل اکاونټ کې 2,01,82,000 افغانۍ لري. بیا د هغه څخه وروسته صرافانو له ده سره 1,09,90,000 افغانۍ ایښي دي او همدارنګه ټولو مشتریانو له ده سره 1,03,38,000 افغانۍ ایښي دي. نو په دې شکل سره تاسې کولی شئ وګورئ چې دی په خپل افغاني کرنسۍ کې 2,04,50,000 افغانۍ باقي شه. دا ځل زه د ډالرو بالانس باندې کلیک کوم او اوس تاسې کولی شئ وګورئ چې دی په خپل خزانه کې 1,08,000 افغانۍ لري چې دا د ده خپلې شخصي روپۍ دي چې د تور رنګ سره په نښه شوي دي. بیا د هغه څخه وروسته ټول مشتریان د سره 8.5 او ټولو صرافانو له ده سره 30,000 ډالر ایښي چې په شین رنګ سره په نښه شوي، چې په دې شکل سره د ډالرو سرمایه 28,966 ډالر شول چې دا د خپلې پیسې دي. په دې معنی چې مثبتې پیسې د نورو دي چې صراف سره مشتریانو ایښي دي او منفي روپۍ خپله د صراف دي چې په خزانه کې لري. او د کلدارو په حساب کې تاسې کولی شئ وګورئ چې له ده سره صرافانو 2 لکه کلدارې ایښي دي. او که چیرې وغواړو خپله عمومي سرمایه وګورو، راځو پر USD بالانس باندې کلیک کوو. نو عمومي سرمایې د راایستلو لپاره کرنسي تنظیمول ضروري دي. نو د کرنسي د تنظیمولو لپاره په دې نمبر باندې کلیک کوو او په دې ځای کې د یوې افغانۍ قیمت په ډالرو سره اضافه کوو. نو د یوې افغانۍ قیمت په ډالرو سره اضافه کولو لپاره راځو کالکولیټور خلاصوو او په دې ځای کې 1/9 پر 9 اتیا باندې کوو. بیا پر مساوي باندې کلیک کوو او اوس تاسې کولی شئ وګورئ چې یوه افغانۍ 0.01114.82 ډالر کیږي. نو دا قیمت له ځان سره په یاد ساتو او له دې صفحې څخه بیرون وځو. له هغه څخه وروسته په دې ځای کې هغه قیمت اضافه کوو او اوس تاسې کولی شئ وګورئ چې یوه افغانۍ 0.01114.82 ډالر کیږي. د افغانیو د قیمت اضافه کولو څخه وروسته پر اپډیټ باندې کلیک کوو او اوس تاسې کولی شئ وګورئ چې موږ سره 2,04,890 افغانۍ وي چې دغه افغانۍ ټولې 2,841 ډالر شول او موږ سره 28,986 ډالرو چې ضرب د یې وشو او بیرته هماغه 28,986 ډالر راووته. د هغه څخه وروسته د کلدارو نرخ اضافه کوو، پر دغه نمبر باندې کلیک کوو او په دې ځای کې د یوې کلدارې قیمت په ډالرو سره اضافه کوو. نو د کلدارو د قیمت اضافه کولو لپاره بیا کالکولیټور خلاصوو او په دې صفحه کې 1/315 کوو. پر مساوي باندې کلیک کوو. اوس تاسې کولی شئ وګورئ چې یوه کلداره 0.002915 ډالر کیږي. نو دا قیمت له ځان سره په یاد ساتو او له دې صفحې څخه بیرون وځو او په دې ځای کې هغه قیمت اضافه کوو. د کلدارو نرخ په ډالرو اضافه کولو څخه وروسته پر اپډیټ باندې کلیک کوو او اوس کولی شئ وګورئ چې موږ سره 2 لکه کلدارې وي چې دغه کلدارې 1590 ډالر شول او په دې شکل سره سیستم ستاسې ټوله سرمایه ډالرو ته تبادله کوي چې زموږ د ټولو کرنسیو سرمایه 15,340 ډالر شوله. اوس غواړم چې ټوله سرمایه مې یو اکاونټ ته انتقال کړم. نو د سرمایې د انتقالولو لپاره پر سیو باندې کلیک کوم او په دې ځای کې یو اکاونټ انتخابوم. زه د خپلې سرمایې د ساتلو لپاره د ګودام په نامه یو اکاونټ جوړوم او کولی شئ وګورئ چې زه د ګودام په نامه یو اکاونټ نه لرم. نو پر مثبت باندې کلیک کوم، کریټ انتخابوم او په دې شکل سره ما د خپلې سرمایې د ساتلو لپاره د ګودام په نامه یو اکاونټ جوړ کړ. د اکاونټ د جوړولو څخه وروسته پر سیو باندې کلیک کوو، انډرسټاند انتخابوم او په دې شکل سره موږ خپله ټوله سرمایه د ګودام په نامه یو اکاونټ ته انتقال کړه. نو راځم اکاونټس ته، پر ګودام اکاونټ باندې کلیک کوم او په دې ځای کې پین باندې کلیک کوم ترڅو دغه اکاونټ د ټولو اکاونټونو سر ته راشي او ریپورټ ته راځم او اوس تاسې کولی شئ وګورئ چې موږ د خپل ګودام په اکاونټ کې 15,340 ډالر اضافه کړي چې دغه زموږ عمومي سرمایه ده. له دې صفحې څخه بیرون وځم او کاپیټل ریپورټ ته راځم. پر USD بالانس باندې کلیک کوو. اوس تاسې کولی شئ وګورئ چې زموږ ټوله سرمایه 0 ده، د دې لپاره چې موږ خپله سرمایه د ګودام اکاونټ ته انتقال کړې ده. اوس جورنال ته راځو او په جورنال کې زموږ مشتري غواړي چې په خپل اکاونټ کې 50,000 افغانۍ اضافه کړي. نو د مشتري اکاونټ انتخابوو، په کریډټ کې د پیسو مقدار اضافه کوو او پر سیو باندې کلیک کوو. پر سیو باندې کلیک کولو څخه وروسته بیا اکاونټ سره ځو، پر کاپیټل ریپورټ باندې کلیک کوو او USD بالانس انتخابوو. اوس کولی شئ وګورئ چې د جورنال معاملې زموږ پر کاپیټل ریپورټ یا پر سرمایې باندې مو کوم اثر ونه درلوده. د دې لپاره چې 50,000 افغانۍ لومړی د مشتري په اکاونټ او بیا هم زموږ د خزانې په اکاونټ کې اضافه شوه. دا ځل بیا ایکسچینج ته راځو او په دې ځای کې یوه تبادله ترسره کوو. راځم د 3 په لیکلو سره د خزانې اکاونټ انتخابوم. مشتري غواړي چې 400 ډالر تبادله کړي. په سلویټ کې د ډالرو نرخ اضافه کوو چې د دې تبادلې لپاره موږ د ډالرو نرخ 9 افغانۍ حساب کړی. په داسې حال کې چې بازار کې د ډالرو نرخ 9.90 دی، نو د ډالرو د نرخ د تفاوت له کبله موږ 380 افغانۍ مفاد وکړ. د مفاد له اضافه کولو څخه وروسته پر سیو باندې کلیک کوو او په دې شکل سره موږ یو تبادله ترسره کړه. اوس راځو اکاونټس ته،
کاپیټل ریپورټ ته راځو او پر USD بالانس باندې کلیک کوو او اوس هسې کولی شئ وګورئ چې د مخکینۍ تبادلې څخه مفاد موږ ته په دې ځای کې په ډالرو سره اضافه شو. دا ځل پر ټرانسفرز باندې کلیک کوو او آوټ ګوینګ ته راځو او په دې ځای کې پر کابل MSP باندې یو حواله وایم. نو د کابل MSP اکاونټ انتخابوم. غواړم چې پر کابل MSP باندې 50,000 افغانۍ په مقدار سره حواله وایم. د حوالې مقدار په کریډټ کې اضافه کوم او پر ټرانسفر بینیفټس کې د حوالې د لیږلو لپاره خپل مفاد اضافه کوم. د مفاد څخه وروسته پر سیو باندې کلیک کوم. اوس راځم اکاونټس او پر کاپیټل ریپورټ باندې کلیک کوم. پر USD بالانس باندې کلیک کوم. اوس کولی شئ وګورئ چې مخکینی مفاد هم اوس په دې ځای کې اضافه شو او له دې مفاد اضافه کېدو سره زموږ ټوله سرمایه 4.3 ډالر شوه. او تاسې کولی شئ خپله سرمایه د ورځې، د هفتې او یا هم د میاشتې په اخر کې د ګودام یا هم د سرمایې د ساتلو اکاونټ ته انتقال کړئ. اما زه غواړم چې دغه سرمایه مې د ګودام اکاونټ ته انتقال کړم. نو پر سیو باندې کلیک کوم. لومړی د ګودام اکاونټ انتخابوم، بیا پر سیو باندې کلیک کوم او آی انډرسټاند انتخابوم. اکاونټ ته راځم، د ګودام پر اکاونټ باندې کلیک کوم او ریپورټ ته راځم او اوس تاسې کولی شئ وګورئ چې 4 ډالر هم د ګودام اکاونټ ته اضافه شول. او همدارنګه تاسې کولی شئ د خپلې سرمایې د ګودام په اکاونټ کې خپل مصارف هم اضافه کړئ. د مثال په توګه راځم جورنال ته او غواړم چې کارمند ته مې د هغه معاش ورکړم. نو په ډیبیټ کې د کارمند معاش اضافه کوم. د معاش د مقدار څخه وروسته په ډیټیلز کې تشریح اضافه کوم. د تشریح د اضافه کولو څخه وروسته پر سیو باندې کلیک کوم او یس انتخابوم. او په همدې شکل سره تاسې کولی شئ خپل د ګودام یا د سرمایې په اکاونټ کې خپل مصارف هم اضافه کړئ. د ایگزیکټ پاک له نور معلوماتو لپاره تاسې کولی شئ د ایگزیکټ ویب سایټ او یا هم د ایگزیکټ سوشل میډیا ګروپونو څخه لیدنه وکړئ.